السلام علیکم مشرانو کشرانو، خاص کر دا زما आवाज د نیټ په سترګه چې هر چا ته رسیږي، کوشش ته وکړي د موږ د ډومیل مشرانو اما ځای چې دا نادره دفتر د چې کوم دی که نه، دا د شناختي علوم په بانو کښې بېشرمي ده. زموږ تاسو خواندیو ماندیو په څپېړو وهلی شي، په لښتو یې وهي هلته په بنو کې ایو پرې لوسی نه دی چې لاس یې پرېږدي او هم بېعزته کېږي هم تورسری. دا زموږ تاسو پښتو او زموږ د اسلام داسې نه دی. او مشران ته ممبران ته زما دا اپیل دی، خواست دی چې خپل ډومیل کې د خپل د نادرې دفتر دا راوړي خپل علاقه ته، او ټول پښتانه د خپل علاقې ته حکومت نه درخواست وکړي مشران چې د هر چا علاقه کې خپل ځایونه جوړ شي، دفترې جوړې شي، دا بېعزتۍ نه به خلاص شي. او بل خاص کر د ممبران ته دا خواست کوم چې دا کوم خلک سوداګر دي د غواګانې الولوي په ډومیل کې یا په هر په کومه علاقه کې ډېر سوچ پسې کوي. اکثر ټول چې کوم دي خره الولوي او ځناور مړه ځناور راوړي او غوښه خرڅوي. الله د زموږ تاسو په حال رحم وکړي. په دا پورې مخکې یو ربعي کړې وه، تاسو سره نشو کولی چې انشاءالله خوښه لومړه مو وګرځي. نن سبا دي خوند مزې د کسبانو، نن سبا دي خوند مزې د کسبانو، په پیسو شولې چرچې د کسبانو، په پیسو شولې چرچې د کسبانو. سپروای لنګې بلار به باندې نوي، سپروای لنګې برار به باندې نوي، نظر ړوند وي په پیسې د کسبانو، نظر ړوند وي په پیسې د کسبانو. په صحرا کې مړ هر اسکره پیدا کړي، په صحرا کې مړ هر اسکره پیدا کړي، سمدستی پر حملې د کسبانو، سمدستی پر حملې د کسبانو. په حلالو په حرامو باندې نوي، په حلالو په حرامو باندې نوي، مالی دلی دی داندې د کسبانو، مالی دلی دی داندې د کسبانو. د چاغوا که بیماری کې شي مرداره، د چاغوا که بیماری کې شي مرداره، پرې راتاو شي بیا چړې د کسبانو، پرې راتاوي بیا چړې د کسبانو. په قیمت د غوښې نیمې اوبه درکړي، په قیمت د غوښې نیمې اوبه درکړي، شا خبر په دې نخرې د کسبانو، شی خبر په دې نخرې د کسبانو. بیا به هم د سوي زړه په قرار نشي، بیا به مې هم د سوي زړه په قرار نشي، قصر پرې کړم پارې د کسبانو، قصر پرې کړم پارې د کسبانو. وایم دارنګه سزا ورله پکار ده، وایم دارنګه سزا ورله پکار ده، چې دنیا واوري نارې د کسبانو، چې دنیا واوري نارې د کسبانو. څوک په داد ابراهیم نه ګیله نه کړي، څوک په داد ابراهیم نه ګیله نه کړي، دا دي ټولې نښانې د کسبانو، دا دي ټولې نښانې د کسبانو. ملګرو ساک شی ورته دا خلک را ایثار کوي او د نادر دفتر د شناختي او د پاسپورټ جواز دغه خپل علاقه ته خپل دفتر راوړئ، تکړه شئ ممبرانو. زه به د چا نام اخلم، هر سړی نن سبا مشر د میډیا په سترګه باندې. سلامونه، مننه.